د بهرنیو چارو وزارت سرپرستوی امریکا کولی شي له نظامي یونیفورم پرته د سوداګریزو چارو او ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره افغانستان ته راشي. امیر خان متقي له بي بي سي سره په مرکه کې زیاته کړې سرپرست حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د نوموړي په وینا د امریکا نقدي مرستې سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له بي بي سي فارسي سره په مرکه کې ویلي چې امریکا له نظامي ځواک پرته یوازې په ډیپلوماټیک ډول افغانستان ته راتللی شي. هغه ویلي دوی د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. ما در وقتی که مذاکرات داشتیم در دوحه با امریکایا اونجا هم گفتیم عالی هم میگیم که ما یک فرد امریکایی در یونیفرم نظامی در افغانستان قبول کرده نمیتونیم، ولی اگر شما در یونیفرم دیپلمات میایی مشکلی نیست. متقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه ویلي چې په تیرو 3 کالو کې امریکا له اوسني حکومت سره $1 مرسته هم نه ده کړې او د دوی مرستې نړیوالو سازمانونو او بهر ته د تللو افغانانو په تخلیه کې شوي دي. هغه د غرض ټینګار کړی چې د سرپرست حکومت له لوري هیڅ مرسته کوونکي بنسټ څخه مالیه او حق العبور نه اخیستل کیږي. کمک هایی که از طرف کشورهای شده خصوصا امریکا اونمو سیستمی که از سالها در چوکات ملل متحد فعال است به اونها کمک میکنه. اگر مؤسسه باشه، سازمان باشه، انجیو باشه به او کمک میکنه. $1 هم با حکومت افغانستان در این 3 سال گذشته کمک نشده. نوموړي په یو شمېر هیوادونو کې د قونسلګریو د تړلو علت فساد بللی او زیاته کړې ده چې په بهر کې میشت هیوادوال کولی شي په نږدې هیوادونو کې خپلې ستونزې حل کړي. 3 سال ما تلاش کردیم که این نماینده ها یک تعامل بکنه، با مرکز تماس داشته باشه، اونجا فساد و اختلاس که وجود داره و خاتمه پیدا کنه، ولی متاسفانه نشد. بالاخره مجبور شدیم که او فاقد صلاحیت اعلان کردیم. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ټاکنو په اړه ویلي چې ټول ټاکنو په افغانستان کې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او دوی په دې اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده کړې. درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره 2 قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد حسن دانشمل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان چې د سکایپ لارې راسره په خپرونه کې مل دی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو لیدونکي هم خپرونه راسره تر پایه وګورئ. ښاغلی دانشمل غواړم د خپرونې لومړۍ پوښتنه تاسو نه مطرح کړم. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونې چې له بي بي سي سره په مرکه کې کړي دي، تاسو ویلي دي هغه وویل چې امریکا دې له نظامي یونیفورم پرته د سوداګریزو اړیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته راشي. دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. د بهرنیو چارو وزارت د خپلې هغه سیاسي برنامې یا د پالیسۍ په اساس سره چې د اسلامي امارات دولت وړاندې کړې ده د هغې په اساس سره یې دغه څرګندونې کړي. خو که اصلا موږ راشو د امریکا په اهدافو باندې تمرکز وکړو چې د هغه د کومې نقطې نظره افغانستان ته ګوري، هغه په کوم ډول سره خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره کار شروع کړی ده، دلته 2 متفاوت نظرونه دي. یو د افغانستان د اسلامي امارت نظر ده او بل د امریکا د متحده ایالاتو نظر ده. دغه 2 متفاوت دي ځکه له هغه وخته چې شاهي نظام په افغانستان کې ونړېده، د نړۍ زبرځواکو هیوادونو د خپلو موخو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته مخه کړه. امریکا له همغه وخته د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې طریقې وکارولې. د شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د لیکو منظم کول دا د دوی خپلو اهدافو لپاره. بیا افغانستان ته راتګ، نظامی حضور دلته پیدا کول تر څو دوی په سیمه کې د خپلو سیالو هیوادونو مخه ونیسي. د دوی سیال هیوادونه روسیه، چین او دغه هیوادونه دي. د دوی د اقتصاد د کنټرولولو دپاره تر څو د امریکا نه د دوی اقتصاد بره ولاړ نشي، د دې دپاره دوی ضرور و چې دلته نظامی حضور پیدا کړي. خو کله چې نظامی حضور دوی له مقاومت سره مخامخ شول، دلته جنګونه پیل شول، بیا دوی
په دې باندې متمرکز شول چې څنګه وکولی شي دوی یوه بله لاره وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتو یو سیاسي هغه خصوصیاتو څخه دا هم دی چې کله چې یوه فرموله ناکامیږي ډایرکټ هغه فرمولې کې تغییر رامنځته کوي. موږ ول د نظامي حضور چې دلته له چیلنجونو سره مخامخ شو دوی ډایرکټ د دوحې پروسه شروع کړه خو دا ډیره ناوخته وه. دوی په دې محاسبه کې غلط شوي وو. موږ ته په کار دا دی چې موږ همدغه ډول سره نارمل سیاستونه مخته یوسو، له هر چا سره ډیپلوماټیک اړیکې ولرو، د نړۍ له هر هیواد سره د دوستانه او ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس سره مخته لاړو. نو دا زموږ آینده تضمینوي، دا زموږ هغه سیاسي شعور برملا کوي کوم ته چې اړتیا ده. موږ د همداسې یو نرم سیاست، د یو اقتصاد محوره سیاست تشه ګورو، د دې تشې دپاره باید کار وشي او دغه کار دا د وزیر خارجه کومې څرګندونې چې کړي دا هماغه د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تطبیق یا د بهرنۍ پالیسۍ د ښه وضاحت له اساسه دغه خبرې شوي دي او دا ضرور دی په اوس وخت. ډېره مننه ښاغلی دانشمل. بیرته راګرځم ښاغلی افغان، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم کور مدان چې خپرونه کې راسره یاستئ. لکه څنګه چې دانشمل صاحب یادونه وکړه امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره بېلابېلو وختونو کې بېلابېل فرمولونه کارولي چې تر ډېره پورې دغه فرمولونه نظامي وو. اوس د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې کومې څرګندونې کړي دي دی وایي چې امریکا هم کولی شي له سوداګریزو یا ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره افغانستان ته راشي، ولې په نظامي یونیفورم کې نه؟ ستاسو په باور باندې امریکا به د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست دغو څرګندونو باندې څومره اتکا وکړي او آیا واقعا امریکا له نظامي یونیفورم پرته هغه ډیپلوماتیک یونیفورم ته د راتګ افغانستان ته په ډیپلوماتیک یونیفورم کې یا سوداګریز یونیفورم کې افغانستان ته د راتګ تکل به ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. هر هیواد غواړي چې عادي اړیکې وساتي، نه غواړي چې د نظامي اړیکو له لارې پر مخ لاړ شي. امریکا هم د دې غوښتنې کې داسې افغانستان سره داسې اړیکې ولري چې په دې کې نظامي برخه یې بیخي بیرون پاتې شي. خو دلته اوس حالاتو ته کتل کېږي. اسلامي امارت څه ډول پرمخ که اسلامي امارت بشر حقوق نقض نه کړي او نړیوالې ټولنې ځینې هغه مشروع غوښتنې ومني، نو په دې کې هېڅ شک نشته چې نړۍ نه یوازې امریکا بلکې ټوله نړۍ به کوشش وکړي چې افغانستان سره سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ کړي. خو کله بعد مرغه لکه د پخواش په شان بیا د سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې کار ونه کړي، نو امریکا خو موږ ته معلومه ده هغه یو بدمعاش هېواد ده. هغه تل له نظامي برخې کار اخیستی ده، په ډېری هېوادونو یې یرغال کړی دی او دوی په دا یرغلونو کې ډېری بریالي شوي هم دي. دوی کله په افغانستان باندې هم یرغل وکړ، هدف یې دا نه و چې هلته تل نظامي څانګه یې پاتې شي او په دې برخه کې دوی پر مخ لاړ شي. خو له بده مرغه هغه نظام چې دوی رامنځته کړ، هغه نظام کار ونه کړ. دوی سمه ستراتیژي ورته نه رانه، سم پلان یې نه رانلو. یوازې هغه پلان دوی جوړ کړی و چې اسلامي امارت یا دغه وخت طالبان له نظام څخه لرې کړي. هغه کار یې وکړ، نظام یې راووست، نظام ته دوی فساد راووست. خپله دوی هغه نظام ته هغو چارواکو ته پیسې ورکړي چې هغه یې ډېر بد آموخته کړه او هغوی په دومره فساد کې ښکېل شوه چې په دا 100 کالو کې هغوی د خپل جېبونه ډک کړل او د افغانستان سرمایه یې بهر ویستله. حتی بهرنیان هم دوی په فساد کې ښکېل کړل چې هغوی هم د دغه امریکایي او د نورې نړۍ د نظامي مرستو سوی استفاده وکړله او هغه پیسې غلا کړلې او بالاخره دا فساد اوج ته ورسېده چې د دې سبب چې دا نظام نسکور شي او دا نور ولس نه غوښتل چې هغه نظام پاتې شي، نړۍ خو اخوا پرېږده. نو همدغه وخت کله امریکا وسوه چې بله لاره نشته، دا نظام کار نه کوي، جمهوریت پاتې راغلی ده، په خپل منځ کې په ډلو ډلو ویشل شوی، په خپل منځ کې چغو باندې بوخت و او په نظامي برخه کې هم کله چې امریکې ظلم و زیاتی زیات کړ په افغانانو باندې. هر ګیراور چې ګیر کاوه هغه ته د طالب په سترګه کتل، هغه یې لوټ کاوه او هغه یې بیابه کاوه، تا وژلې، بندي کولې، ډول ډول ظلمونه ورسره کول. هماغه و چې ډېری هغه ولس چې اصلا طالب نه و مجبوره
طالبانو سره یو ځای سي، وسله پورته کړي او د خپل د ځان دفاع دپاره ځان باندې طالب نوم کېږي او د نظام د هغه فاسد نظام پر وړاندې او د یرغلګرو پر وړاندې جهاد ته مخه کړي. نو هماغه و چې دوی دواړو خواو نه مجبوره کړ، یو په جمهوریت کې فساد ډېر حد زیات څه، بل د نظامي زور باندې فشار باندې واچو په باندې د امریکې دې ته مجبوره شوله چې نورې لارې ولټوي چې بالاخره د دولت تړون وکړي او طالبانو ته یې لاره پرېښوده چې دا نظام لاس کې واخلي. نو څه کتل چې اسلامي امارت له دې نظام څخه د دې چانس څخه د افغانستان لپاره څومره ګټه پورته کوي. بله، ډېره مننه ښاغلی افغان بیرته راګرځم. ښاغلی دانشمل، کله چې د خپلو ګټو خبره کیږي، امریکا د یو هیواد په توګه البته لکه افغان صاحب چې یادونه وکړه یو بدماش هیواد ده او دوی ډېر کلم د خپل زور په اساس باندې په هیوادونو باندې یرغل کړی دی او دغه یرغلونه تر ډېر د دوی کامیاب شوي دي. اوس د افغانستان د ملي ګټو، ملي ارزښتونو، اسلامي ارزښتونو کرښه کش شوې ده. امریکا ته واقعا څومره لازمه ده چې دغو ټکو ته په پام باندې له افغانستان سره تعامل ته رامخته شي؟ امریکا ولې له افغانستان سره ستاسو په باور باندې ځان ډېر بشرپاله بولي او په افغانستان کې اوسني شرایطو هم دوی ښه خبر دي، په دې سترګې پټوي او اسلامي امارت سره تعامل نه کوي؟ مسله دلته امریکا خپلو اهدافو ته د رسېدو دپاره هره ممکنه لاره کاروي، که د انسان وژل هم ووسیږي. د امریکا اهداف څه کیدی شي مثلا په افغانستان کې؟ په افغانستان کې د امریکا اهداف واضح دي. امریکا دغه سیمه کې د خپل حضور ساتل، د نورو زبرځواکو هیوادونو مخه نیول او همدارنګه په دا دریمه درجه هیوادونو کې چې کار نه دی شوی د هغوی په طبیعي منابعو باندې کنټرول ساتل د خپل اقتصاد د غښتلتیا دپاره. نو دا هغه مهم اهداف دي چې امریکا په دې سیمه کې لري او د دې پاللو دپاره د دې ترلاسه کولو دپاره شپه او ورځ کار کوي، پالیسۍ بدلوي، را تغیروي. دلته مسئله زموږ په سیاسي شعور پورې تړلې ده. هغه څوک چې د دولت په بیلابیلو ارګانونو کې کار کوي د هغوی سیاسي شعور څومره دی چې د امریکا اهداف هغه باندې وپېژندلی شي، د خپل هیواد اهداف وپېژني، درک کړي، سره جدای کړي او د هغه مطابق سره مخ ته ولاړ شي. زموږ په تیر جمهوري نظام کې ولیدل چې امریکا دلته راغله، دوی خپلو اهدافو ترلاسه کولو دپاره تر اخره پورې وجنګېدل، کار یې وکړ. خو زموږ اهداف څه وو؟ هغه څوک چې په هغه وخت کې د دولت په لوړو چوکیو کې وو، آیا د هغوی سیاسي شعور دغه ایجابوه چې د امریکا نه خپل اهداف د هیواد په نفع ترلاسه کړي؟ دلته دغه حالت دی چې موږ وایو چې د خپلو اهدافو دپاره امریکا یو طولاني دوره دغه سیمه کې تیره کړه. د افغانستان په بیلابیلو وختونو کې خلک وروزل، ویې کارول تر څو خپل اهداف ترلاسه کړي. په دې کې افغانستان ډېر غټ تاوان وکړ. کوم تاوان یې وکړ؟ د خلکو عامه سیاسي شعور سطحه ډېره ښکته راغله. زموږ نصاب ډول ډول سره تغییر شو. هیڅ افغان د ویښتیا روښانتیا پړاو ونه لیده د هیواد په نفع. هیڅ بدلون ته افغانان توجه ونه شوه. ځکه کله چې یو څوک وپوهیږي، یو څوک د خپل هیواد له سیاسي بګراونډ نه پوه شي، نو بیا هغه ډېر زر بدلون ته هڅیږي. هر بدلون چې دلته راغلی ده هغه بدلون وروسته بیا داسې حالت ته رسېدلی، داسې یو پړاو ته رسېدلی دی چې په هغه تیر حالت باندې خلک راضي شوي. ګورئ دلته مهمه خبره د افغانانو د مفت عادت کېدو مسله ورسره پیدا شوه. تکیه په نورو هیوادونو باندې پیدا شوه. هر افغان دا فکر کوي چې موږ دغه حالت ته، دغه وضعیت ته چې رسېدلی یو بهرنیانو رسولی یو. څنګه له دې وضعیت ته راوځو؟ هېڅوک هم په دې بدلون باندې فکر نه کوي. هر څه وایي. ګورئ تر دغه اندازې پورې یو څوک راځي د خپل کور کثافات رااخلي، د دروازې خواته اچوي او بیا نیوکه په دې کوي چې یو څوک دې راشي دا دې پاک کړي. خپله پړه نه منو. موږ په خپلو منابعو باندې بې باوره شوي، موږ په خپل دولتدارۍ باندې بې باوره شوي یو
چې یو کوچنی بدلون هم راشي خلک د خپل هیواد نه د تښتېدو په سوچ کې شي. کله که تاسې وګورئ کله چې ګاندي هند ته خپلواکي وګټله نو هغه وخت د هند اکثریت خلک چې 400 میلیارده فکر کوم میلیونه نفوس یې درلوده تقریبا تر 80% خلک د فقر تر کرښې لاندې وو. خو ولې هغه هلته سیاسي شعور موجود و د هغه نه وروسته چې څوک راځي هغه په خپل سیاسي لیډرشپ کې داسې کارونه کوي چې د فقر سطحه ورو ورو راښکته کړي او د نفوس سطحه په ډېرېدو سره بیا هم چې شی وشول هغه د فقر سطحه راښکته کېده. ولې هغه کې سیاسي شعور موجود و هغه د خپل هیواد اهداف پیژندلی و هغه خپل هیواد ته په صادقانه ډول سره کار کوه هغه وخت مطالعه کوه د وخت مطابقې پالیسۍ جوړې کړې نو له دې وضعیت نه راووتل. موږ ناکامي په دې کې ده چې موږ خپل سیاسي وضعیت موږ ټولنیز وضعیت موږ د خلکو عامه افکار په پام کې نه نیسو. موږ پالیسۍ وړاندې کوو یا د زور له لارې یا د داسې لارو چارو نه کار اخلو چې هغه موقت کې زموږ ستونزې په حل وي خو په دایم کې زموږ ستونزو د حل دپاره هېڅ تصور نه دی. مننه ښاغلی دانشمل بیرته راګرځم. ښاغلی افغان ستاسو په باور باندې د خپلو سیالانو د ځپلو یا له صحنې د لرې کولو دپاره امریکا هڅه کوي امریکا کوښښونه کوي افغانستان د رقابتونو په ډګر باندې بدل کړي که څه هم چې اسلامي امارت ډېر ځله دا ویلي چې دوی نه غواړي یا اجازه نه ورکوي چې افغانستان نور د نړۍ یا د زبرځواکونو د رقابتونو په ډګر باندې بدل شي. دا به د تعاملاتو او اقتصادي راکړې ورکړې په میدان باندې بدلي افغانستان. اوس امریکا څنګه کولی شي له کومې تګلارې ګټه پورته کولی شي چې هغه وکړی شي د خپلو ګټو لپاره افغانستان ګټې قرباني نه کړي؟ امریکا خو له بده مرغه خپل ګټو دپاره تل د نورو ګټې قرباني کړي دي خو دلته اوس اسلامي امارت هم په کار ده د امریکې سره خبرې وکړي د امریکې ګټو ته به په افغانستان کې تاوان نه رسیږي. د افغانستان به د نورو هیوادو له لوري د امریکې پر خلاف باندې نه استعمالیت اقتصادي برخه وي سیاسي برخه وي او که ترهګریزې مسلې وي نو دې باندې باید دوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو کوم ځای چې امریکې ته تړاو لري خو امریکا کله چې د حقوق بشر یا د ښځو د حقوق خبره کوي نو موږ ژوندی مثال لرو. امریکا داسې نشو ګڼلی امریکا په هېڅ شي باندې باور نشته. اوس وګورئ په فلسطین کې څه ډول حالت روان ده. هغوی د اسرائیل مشر نتنیاهو چې ځي امریکې ته هغه نه دومره استقبال کېږي چې ښاغلی افغان په بخښنې سره لنډه دمه لرو دمې نه وروسته به ستاسو هم تبصره واورو. کور ودان درنو لیدونکو لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بحث دوام لري. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو خپرونه مو دوام لري. ښاغلی افغان ستاسو تبصره اورو مهرباني صاحب. نو اوس امریکا که غواړي چې افغانستان بېرته جوړ شي او پخواني اقتصادي پیاوړتیا ورته بېرته راپورته برخه شي لکه جمهوریت کې چې دوی کومې مرستې کولې د هغو په نیمایي برخه دی مرستې نه کوي بلکې د افغانستان تجارت ته د وده ورکوي. د افغانستان هغه کنګل شوې پیسې دي ورخوشي کړي. د افغانستان د بانکو سیستم دې پرېږدي چې خپل فعالیتونه نړۍ دې پرېږدي چې خپل بانکي سیستم خلاص کړي. اوس افغانستان ته له $100,000 نه څوک زیاتې نشي وړلی افغانستان ته سرمایه نشي راتللی. امریکا ډېر څه کولی شي ځکه دوی اسلامي امارت سره تړون کړی دی. د هغه تړون باید درناوی وکړي او په عین وخت کې دوی اوس خپل ولس ته جوابدي دي. په امریکا کې انتخابات روان دي. دوی خو په د جمهوریت په سقوط کې په شرمو وشرمېدل. په نړۍ کې امریکا بېیابه شوله نو دوی اوس هغه بېیابتیا هغه شرمېدل باید دوی باندې یو سرپوښ ورباندې کښېږدي یو پرتوګ ورته واغوندي. خو له بده مرغه دوی په دې کې هم ناکامه دي. دوی نه دي توانېدلي چې آیا اسلامي امارت باندې که کومې نیوکې لري هغوی ته هم باید قناعت ورکړي چې دغه د ښځو ښوونځي یا د ښځو حقوق دي دغه کې خو تاسو د اسلام په چوکاټ کې مراعات یې کوي نجونو ښوونځي پرانیزئ. نو امریکا له بده مرغه ډېره تمه نشي کېدلی ځکه دوی چې هر هېواد ته تللي دي هلته بغیر له طبیعي بربادي نه پولیسۍ نه دي راوړي. کوم ژوندی مثال یې ورکړو عراق سوه سوریه سوه لیبیا سوه چې یو غښتلی هېواد و او اوس یوکران ته تللی د یوکران وضع هم خرابه کړې دغه د روسیې ته هم ورننوتي دي.
نو موږ څه وکړو؟ اسلامي امارت څه کولی شي؟ اسلامي امارت باید لاس په کار دغه یوازې یو امریکا نه ده چې اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. ولې دغه دوست هیواد چین اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني؟ ولې ازبکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرو، ولې دوی ته هم قناعت نه ده ورکړی چې افغانستان په رسمیت وپیژني؟ حتی خپله دا قطر ته. نو دا دې کې لږ زره اسلامي امارت هم په کار ده چې غښتلي ګامونه پورته کړي او نړۍ ته ځینې قناعتونه ورکړي چې دغه د موږ حکومت یو، افغانستان زموږ په لاس کې ده، امنیت هم راوستی ده، ترقیاتي اقتصادي برخو کې موږ فعالیتونه کوو او ښه روان یو. په دغې وجه باندې باید موږ په رسمیت وپېژندئ. خو دې کې له بده مرغه موږ له دواړو خوا نه د نړۍ نه او د اسلامي امارت نه کامیانې لرو چې دې کې ډېر زیات کار په کار. دوی باید د هر هېواد ګټې وسنجوي، مطالعه یې کړي، وروسته له هغې د یو هېواد پر وړاندې پالیسي جوړه کړي. پاکستان سره باید څه رقم پالیسي جوړه شي، ځکه پاکستان چې کله زموږ د تجارتي برخې یا اقتصاد هم وده کوي یا زموږ مالونه پاکستان ته ځي، په هغه وخت کې پاکستان دروازه وتړي. ولې موږ نشو کولی یو دغه هېواد ته قناعت ورکړو چې دا کار ولې کوي؟ ولې بالمثل عمل پاکستان سره نه کوو؟ نو دغه ځینې شیان دي چې اسلامي امارت باید جدي ونیسي او په دې برخه کې ډېر کار وکړي. دا موږ په نورو باندې نشي حسابولی. بله ښاغلی افغان، ستاسو په باور باندې نړۍ ته یا د سیمې هیوادونو، تاسو ګاونډي هیوادونه یاد کړه چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې ولې دوی باید ګامونه پورته نه کړي یا دوی ته قناعت ورنه کړلی شي؟ اسلامي امارت څنګه کولی شي خپل دغه د قناعت ورکړې غږ پیاوړی کړي په داسې حال کې چې د دغه غږ د پیاوړتیا دپاره یا د ښه اورېدو دپاره یو ادرس هغه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ده، هغه څوکۍ له اسلامي امارت سره نشته. څه فکر کوئ چې دا غږ به څومره اغیزمن وي؟ دا ډیره مهمه ده. افغانستان سره مخکې هغه د متقي صاحب هم خپله دا خبره وکړه، دا خپله زموږ څوکۍ خو د ملل متحد کې پرېږده، موږ سره خپله د سفارتونه نشته، سفارتونه مستقله روان دي، معلوم نه چې چا په لاس کې دي. په دې برخه کې باید کار وشي. حتی اوس سفارتو سره باید دوی ته داسې هیات ولیږي که ښکاره یې نشي لېږلی، په پټه یې ورولېږي، دوی سره خبرې چې تاسو افغانان یاستئ. اوس دلته زلمی رسول ده وایي زه د دې افغانانو استازی یم، سفارت نه پرېږدم هېچا ته. دا څه رقم کیدی شي؟ په دې باندې باید اسلامي امارت کار وکړي، مشران ورولېږي. دوی دلته هم خلک لري، نور هېوادو کې لري، هغو خلکو نه باید ګټه پورته کړي، دوی سره وغږېږي. او د ملل متحد څوکۍ چې څومره هلته ارتباط لري دې ته هغه په دې کې دلته چې دوی وایي تاسو نیمایي ولس ته هغوی له حقوقو بې برخې کړی ده، لکه د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. دا ټوله غټه مسله ده په نړیوال سټیج کې. کیدای شي اسلامي امارت ډېره وړوکې ښکاره شي او دې باندې باید دغه دوی ته اجازه ورکړي. ډېری هېوادونه به بیا دې ته اړ شي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. خو نور اخوا پرېږده نور ټکي. دغه یو ټکی ډېر مهم ده چې د نیمایي ولس حقوق نقص کیږي. نو همدا ده چې بیا د خپلواک هېوادونه، دیموکرات هېوادونه، دوی خو بیا خپلو ولسونو ته جوابدي دي، هلته پوښتنه کېږي، دوی باید له ولس نه رایه واخلي، حکومت جوړ کړي. نو په هغه وجه بیا دوی هېڅکله نشي کولی چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني تر څو چې اسلامي امارت د خپله د افغانانو هغه حقه حقوق چې دي ورنه کړي. دا تمه بیا نشي کېدی له بهرانیانو نه چې دوی په رسمیت وپېژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپله افغانستان ته ورکړل شي او هلته یو داسې کس ناست چې هغه د افغانستان استازیتوب نشي کولی. هغه نظام ړنګ شوی ده. په هر صورت کې باید دا ټولې استازوالۍ افغانستان ته ورسپارل شي. بله مننه ښاغلی افغان. ښاغلی دانشمل، د اسلامي امارت لپاره واقعا د ډیپلوماتیک دستګاه پیاوړتیا یا د هغې مسلکیتوب او تخصص څومره مهم دی؟ ځکه تر ډېره پورې انتقاد په همدغه برخه دی. دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي یا تا ګاونډي هېوادونو ته، د سیمې هېوادونو ته دوی دا قناعت ورکړي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. څو د دوی دغه غږ چې نړیوالو ته غواړي ورسوي، د افغانستان د اصلي تصویر هغه حقایق نړۍ ته ورسوي، هغه نه رسیږي. دلته مهمه موضوع چې دا هغه بیرته چې راګرځي هغه د افغانستان په داخلي مسایل پورې راګرځي. لکه افغان صاحب چې دې ته اشاره وکړه، افغانستان کې اسلامي امارت بعضی کورني کارونه دي چې وایي موږ بار بار دغه خبره کوو، هغه عبارت دي له د نجونو ښوونځي، د یو قانوني اساسي رامنځته کول، د دولت د نوعیت معلومول او له بهرنۍ پالیسۍ تعیین او د هغې د تطبیق لارو چارو باندې غور کول. کله چې موږ دغو مسایلو ته ورسېدو نو بیا دغه نږدې هېوادونو په دې باندې قناعت ترلاسه کړ، هغوی موږ سره د رسمیت پیژندنې مسالې کې رامخته کیږي. لکه افغان صاحب ویلې هغه هېوادونه ټول چې دي تر د خلکو تر تسلط لاندې دي، هغه دولتونه خلک ټاکي،
هغه نهادونه چې پیسې ورکوي دولت ته چې مالیات ورکوي او د دولت نه د دې حساب غواړي چې د دوی دغه پیسې په کومو ځایونو کې مصرف شو. که چیرته په دغه وخت کې افغانستان سره دوی داسې همکاري کوي یا یې په رسمیت پیژني، د هغه هیوادونو بېلابېل نهادونه که هغه د بشر د حقوقو په برخه کې فعالان دي، که هغه سیاسي فعالان دي، د دغو برخو فعالان راپورته کیږي، په خپل دولت باندې فشار اچوي چې هغلته خو د بشر حقوق په دې وضع کې دي، د ښوونځي په دې وضع کې دي، تاسو څنګه له هغه سره مخته ځئ؟ نو له دې اړخه هغه هیوادونه موږ سره د تعامل دپاره نه رامخته کیږي. نو په کار دا دی چې اسلامي امارت دولت په دې باندې کار وکړي، او بل په دولتي اداراتو کې تخصص ډیر مهم ده. لکه څنګه چې د یو ژوندي ارګانیزم دپاره اکسیجن مهم ده، داسې د دولت د اډانې دپاره تخصص مهم ده. که یو عادي مثال یې موږ ورکړو، یو څوک عصبي ستونزه ولري، هغه به چېرته ځي؟ او عقلي او عصبي متخصص ته ورځي. که څوک د اورتوپیدي ستونزه ولري، هغه به د اورتوپیدي متخصص ته ورځي. داسې خو نه کېږي چې ستونزه عصبي ولري او دی ورشي د چشم ډاکټر ته یا داخله عمومي ډاکټر ته ورشي. نه، دا خو نور هم خرابېږي دغه وضعیت. نو په کار دا دی چې دولتي ادارې په متخصصینو باندې راډکې شي، د هغوی د وړتیاو نه کار واخیستلی شي، نو بیا به زموږ دولتداري کنات بخشه وي، او بیا به هغه ستونزې چې ورسره تړلې دي ورو ورو به ته به څه کوې؟ ته به هغه ستونزې رااخلې، د خپلو اسلامي شرعي او د هیواد د فرهنګ د اصولو مطابق به یې راژباړه کوې، بیا به قواعد ورته جوړوې، بیا به یې تطبیقوې. ولې اسلامي امارت بیا وایي ښاغلی دانشمل چې دغه مسایل چې تاسو پرې بحث کوئ، خبرې کوئ، دا د افغانستان کورني مسایل دي، په دې کې د نړۍ هیڅ هیواد ته د مداخلې حق نه ورکوي. دا څنګه کیدای شي چې په نړۍ کې ژوند کوو، نړۍ چې د یو کلي مثال لري، ولې دغه کلي کې موږ ځان ته اوسېږو، فکر نه کوئ چې دغه مسایل که حل نشي افغانستان د انزوا خواته ځي؟ او افغانستان خو په دغه انزوا کې دا به نور هم عمیق کیږي تر څو دغو ستونزو ته موږ لاسرسی ونه لرو. مثلا یو لنډ مثال یې زه دا درکوم، یو څوک له پوهنتونه نوی فارغېږي، هغه به څنګه د دولت اډانې ته داخلیږي؟ کوم میکانیزم به موجود وي چې هغه به راځي، په هغه میکانیزم به هلته داخلیږي. دا د ده حق ده چې دی په خپل هیواد کې د یو سپېڅلي کار څښتن شي. که د کار څښتن نه کیږي، په نورو لارو باندې غور کوي، یا په ایران کې وژلی کیږي، یا ترکیې لاره کې وژلی کیږي، تلف کیږي، دا د هیواد بشري قوه ده، د هغو ځایونو ته ځي، نو دا څه شی شو؟ د دې مسؤلیت ټول د دې چارواکو په غاړه کې وګرځي. مثلا د کار په وزارت کې که چېرته دا وړتیا موجوده شي چې د داخلي وزارت، دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست په شکل سره خپله دنده ښه په مخ ته یوسي، لکه په افغانستان کې امن ده، قایم ده، همدغسې به د کار وزیر داسې کار کوي چې هغه به ټولو خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، هلته به دولت بریالی کیږي. د بهرنیو چارو وزارت به خپله پالیسي داسې تطبیقوي لکه څنګه چې دغو وزارتونو تطبیق کړی دی، امن یې راوستی، بهتروالی راوستی، دغه وړتیا به پیدا کوي. په دې وړتیا پسې به ګرځي، د ټولنې له بېلابېلو کټګوریو نه به خلک رااخلي، د دولت اډانې ته به یې داخلوي، بغیر د کوم تعصبه، بغیر د کوم چون او چنان په پام کې نیولو سره، له هغه نه به د هیواد د آبادولو دپاره. تازه د اسلامي امارت رهبر هم دغه خبره ټولو چارواکو ته کړې ده. ځکه که موږ فکر وکړو، ناکامي د دولتونو په دې کې راځي چې یو فرد له دې وزارت نه واخله دلته یې مقرر کړه، له دې ادارې نه واخله دلته یې مقرر کړه. خو که چېرته دلته بهتر و نو بیا ولې لرې شو؟ که چېرته دلته مفید نه و، هلته به څه مفید تمام شي؟ زموږ په دولتونو کې دغه ستونزه له اول نه موجوده ده. تاسو لیدل چې په جمهوریت کې به په یو ملکي اداره کې یو وزیر ناکام شو، را بېوستو داخله وزیر به یې په داخلي وزارت کې به پارلمان رایه ورنه کړه، ناکام به شو، دفاع وزیر به شو. دفاع وزارت کې به مفید نه و، را به داخله وزیر به شو. هماغه یو څو کسانو تاوېدل را تاوېدل. د دې تاریخ نه باید موږ پوهه ترلاسه کړو، او هغه پیښې چې ناکامې شوي دي، هغه تجربې چې ناکامې شوي دي، د هغوی نه خودداري وکړو، او په ځای یو
کامل نظم رامنځته کړو، یو ډیسپلین دپاره کار وکړو. که چېرته په کومه اداره کې تخصص، ډیسپلین او د ملت غږ اورېدل کېږي، هغه اداره د بریالیتوب خواته ځي، هغه ملک بیا نه خرابېږي، هغه د نورو هیوادونو د اهدافو قرباني کېږي نه، بلکې یوازې په خپلو اهدافو باندې تمرکز پیدا کوي او ستونزې ورسره حل کېږي. بیا افغان انسان به که چېرته دولت کې دغه خصوصیات را پیدا شول، افغان انسان به بیا په ډیر قدر او عزت سره په آبرومند ژوند به په خپل هیواد کې دننه ولري او په بهر کې به خلک هم ورته د یو آبرو او د عزت په سترګه ګوري. ډیره مننه ښاغلی دانشمل. بیرته راګرځم ښاغلی افغان، که بحث جنبندي شي ستاسو په باور باندې واقعا د افغانستان د تعامل مسئلې حل لارې څه کیدای شي؟ که څه هم چې په ډیرو مواردو بحثونه وکړل، حل لارې چارې وویل شوې، خو د نړۍ نیت ته په پام باندې او د افغانستان شرایطو ته په پام باندې کومې لارې چارې د کامیابۍ خواته بولی شي افغانستان؟ د افغانستان یا د اسلامي امارت د پیژندګلوۍ او یا د منلو په رسمیت پیژندلو یوازینۍ ډېره غوره لاره دا ده چې اسلامي امارت لومړی ځان په افغان ولس باندې په رسمیت وپېژني، ځان په افغان ولس باندې ومني. افغان ولس ووایي چې موږ دغه نظام منو، د موږ ټول حقوق یې راکړي دي، که ټول یې نه دي راکړي، یو څه حقوق یې راکړي دي. افغانان ډېره زیاته تمه نه لري. دغه یوازې د نجونو ښوونځي چې دوی پرانیزي، نیمایي افغانستان نه زیات دوی په رسمیت پېژني، همدا ده چې دوی کله افغانانو په رسمیت وپېژندل، په نړۍ کې هم په رسمیت پېژندل کېږي. خپل امیر المؤمنین هم راوځي، خپل ولس ته ووایي تاسو زما خلک یاستئ، څه غواړئ څه درکړم. نو کله چې خپل امیر المؤمنین میدان ته راغی او نورو ولس ته په دغه حکومت کې لږ لږ ځای ورکړل څه د ملاو، مولویو او د طالبانو ترڅنګ د ځینو نورو علومو پوهانو ته یې هم ځای ورکړه او نور اقوام البته باید هم په دې دولت کې ځان وویني او هغوی ته هم خپل حقونه ورکړل شي. په هغه وخت کې دوی پېژندل کېږي او د یو اساسي قانون ته هم اړتیا ده چې جوړ کړل شي. نو په هغه وخت کې بیا نړۍ هم ګوري چې افغانستان کې څه حالت دی. بیا په هغه وخت کې نړۍ ولسونه هم وایي چې دغو تحقیقونه وکړي. دغه 8 میلیونه کډوال چې له افغانستان اوتي، دوی دا پوښتنه کړې ولس نه دا څه قیسه ده، ولې ټول روان یاست؟ موږ تاسو ته امنیت راوستی، یو حکومت هم راوستی، یو راوستی. دا ډېره غټه پوښتنه ده، په دې باندې باید فکر وشي. دا 3مه حصه 4مه حصه د افغانستان د ولس وتې ده او نور ولس هم په دې لټه کې ده چې ووځي، کلاره پیدا کړي په افغانستان کې، په بده مرغه څوک پاتې نه شي. نو دغه پوښتنه خو په کار ده چې په غټو چوکۍ باندې کېناستې، بیا هر څه درنه هېر شي چې نورو باندې څه تېرېږي. د خپل هر څه لرې، ښه ښایسته وزارتونه، ریاستونه، کورونه درته پاتې شوه، ښه ډوډۍ، نوکر، پیسې، هر څه شته. لاندې وګوره چې ولس ولې په تېښته ده. دغه باره کې دوی کله فکر کړی ده؟ آیا دوی ولس ته ورغلي چې دا ولې په تېښته یاستئ؟ دوی په دا سرحداتو کې ودرېدلي، میدانونو کې ودرېدلي چې دا ولې امریکا راځي تاسو باسي او تاسو هم روان یاستئ؟ دا خو تاسو خپل کور ده، ولې خپل کور پرېږدئ؟ دغه غټه پوښتنه ده. دا پوښتنه چا نه کړې. په ایران کې په چا باندې مظالم کېږي، موږ به ایران رانیسو، ترکیه به رانیسو، پاکستان به چې ولې ظلم کوي، ولې خپل ځان رانه نیسو چې دا ولس ولې موږ نه تښتي؟ موږ مسؤلیت لومړی زموږ خپل افغانانو ته چې دوی ولس ته باید خپل هیواد کې زمینه مساعده کړو چې دوی اړ نه شي چې وتښتي. زموږ نجونې په بهر تښتي، بهر هیوادونو ته ځي، هلته تحصیل کوي، تعلیم کوي، وایي دا سرلوڅې شوې، سرتورې شوې. دوی دغه ټول مسؤلیت په چا باندې ده؟ په همدا اوسني نظام باندې ده. ته ورته خپل هیواد کې زمینه مساعده کړه، ولې به دوی بهر ځي، بهر به زده کړې کوي؟ خو تا ورباندې ښوونځي تړلي دي، د هغې پلار ته وایي ولې روانې، ولې لور بیایي؟ هغه خیر څنګه وکړي؟ لور یې بې تعلیمه پاتې شوه. نو دغه اصلي مسؤلیت خپله بېرته راګرځي همدې اسلامي امارت او دې مسؤلیت دوی په غاړه ده او بله ورځ به دوی نه پوښتنه کېږي. دا پوښتنه ضروري ده له خلقیانو، پرچمیانو، مجاهدینو، خپله د پخوانیو طالبانو له جمهوریت نه چې قوت سره ټوله نړۍ ورسره نسکور خاص د دغه له وجې نه چې د خلکو حقوق یې نه ورکول. نو دوی دې هم په دې پام کې اوسېږي چې اوس خلک ورته غلي دي، هېڅ هم نه وایي، نه تظاهرات کوي، نه میدان ته راوځي. دوی فکر کوي چې هو اسلامي امارت به ښه شي او موږ هم په دې عقیده باندې چې انشاءالله اسلامي امارت به خپل حس ته راسي، بېرته به د خلکو حقوق ورکړي او نور به خلک له ځانه نه بېګانه کوي، له نړۍ نه به ځان نه بېګانه کوي او نور افغانان پرېږدي چې خپل هېواد ته راستون شي او خپل هېواد جوړ کړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی افغان. ښاغلی دانشمل، ستاسو په باور باندې حل لاره څه کیدای شي؟ حل لاره همدا دی چې د اسلامي امارت دولت حقیقت درک کړي، وضعیت وڅېړي، حقیقت درک کړي، د دې حقیقت د درک کولو سره خپل پروګرام پلی کړي، عملي کړي، بشرته د هر ډول حقوقو ورکړه، په ملت باندې رحم کول او
د ملت د بېلابېلو اقشارو نه د پوهو متخصصو افرادو راتګ د دولت اډانې ته داخلول دغه هغه لارې چارې دي چې دا موږ ته بیا په عموم کې لاره هواروي چې موږ بهرنی مشروعیت ترلاسه کړو او په نړۍ کې د یو خپلواک یو مستقل هیواد په شکل سره راڅرګند شو. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی محمد اسلام دانشمل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان چې خپرونه کې م ګډون کړی او په موضوع راسره بحث درلود. کور مو باد.